دواړو ولسمشرانو ولسمشر محمد اشرف غني او ولسمشر نبی د فوټسال ملي لوبډلې د نننۍ بریا وستایه. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. ولسمشر محمد اشرف غني نړیوال جام ته د فوټسال ملي لوبډلې لارموندنې له امله ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. ښاغلي غني په دې اړه خپور کړي پیغام کې ویلي، دا بری د یو لرغوني ولس په توګه زموږ د ټینګار، دوام او ځاني ویسا تر ټولو ښکاره نښه ده چې که 100 ځله پر مخ لویږي پورته کیږي او د تیارو له منځه د رڼا څرک ته وځي. افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د غوراوي سیالیو کې قزاقستان ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. بلخوا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوو پیاوړو لوبغاړو محمد نبی او راشد خان نړیوال جام ته د افغان فوټسال ملي لوبډلې د لارموندنې بریا ستایلې ده. محمد نبی او راشد خان همدا څو شېبې وړاندې په دې اړه خپلو ټولنیزو پاڼو باندې د مبارکۍ جلا جلا پیغامونه خپاره کړي او نننۍ بریا یې د فوټسال لوبغاړو او ټولو هیوادوالو ته مبارکي ویلې ده.